په دا ویډیو کې به تاسو ته دروښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې فیسبوک پیک آی ډي بند کړئ. او دوستانو که چیرې بل چا ستاسو په نامه باندې پیک فیسبوک آی ډي جوړه کړې وي، هغه ستاسو تصویران کې شیروي، ستاسو ویډیوګانې کې شیروي، خلکو ته غلط میسجان ورلېږي، تاسو ډېر پریشان یاست. نو تاسو هیڅ نه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه درښایم چې دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ په ګارنټۍ سره هغه پیک آی ډي کوم چې ستاسو په نامه باندې جوړه شوې ده هغه بند کړئ. نو ډېره ضروري طریقه ده دوستانو، باید تاسو ته خامخا معلوم وي. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو دل پر به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ ایکسس اینډ ډاونلوډینګ. کله تاسو په سرچ کې ایکسس اینډ ډاونلوډینګ ولیکئ نو تاسو ته به دغه اول پیج راوړوي. دغه ورته لیکلي وي ایکسسینګ اینډ ډاونلوډینګ یور فیسبوک انفارمیشن. په دغه ایکسسینګ اینډ ډاونلوډینګ یور فیسبوک انفارمیشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته څلور اپشنان درکوي. په دې کې موږ سره اخیری اپشن د اکاونټ اونرشپ. دغه اکاونټ اونرشپ باندې تاسو چک مارک ولګوئ. کله تاسو په اکاونټ اونرشپ باندې چک مارک ولګوئ بیا تاسو ته دوه اپشنان درکوي. نو په دې کې موږ سره اول اپشن د someone created a Facebook account that's pretending to be me or someone I know. په دې باندې بیا تاسو چک مارک ولګوئ. کله تاسو په دې باندې چک مارک ولګوئ بیا تاسو ته یو پام درکوي. هغه پام به تاسو ډکوي. لاندې ورته لیکل دی fill out contact پام. په دغه fill out contact پام باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په fill out contact پام باندې کلیک وکړئ بیا دلته تاسو ته درې اپشنان درکوي. نو په دې کې موږ سره اخیری اپشن د someone created an account pretending to be me or a friend. په دې باندې بیا تاسو ټیک مارک ولګوئ. دلته ګورئ do you have a Facebook account دغه به تاسو نو کوي. په نو باندې به لازمي تاسو ټیک مارک لګوئ. دوستانو کله تاسو په نو ټیک مارک ولګوئ بیا تاسو ته درې اپشنان درکوي. نو په دې ګورئ دوستانو موږ سره اول اپشن د yes I am the person being impersonated. په دغه باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله دوستانو په دغه اول اپشن تاسو ټیک مارک ولګوئ. دلته ګورئ اوس تاسو معلومات غواړئ، ډیټیل غواړئ. دلته your full name. دلته دوستانو تاسو خپل مکمل نوم ولیکئ، کوم نوم چې دوستانو تاسو په آی ډي کارت کې وي، تاسو پاسپورت کې وي. دغه رقم your contact email address. دلته دوستانو تاسو خپل ایمیل اډرس ورکړئ. زه راځم خپل ایمیل اډرس ورکوم. نو ګور دوستانو تاسو کتلی چې ما خپل ایمیل اډرس ورکړئ. دلته به تاسو خپل صحیح ایمیل اډرس ورکوئ، ځکه دوستانو فیسبوک والا بیا له تاسو سره په دغه ایمیل باندې کنټیکټ کوي، دی له تاسو سره په 24 ساعت کې رابطه کوي. کله چې دوستانو دی هغه آی ډي ختمه کړي تاسو ته په ایمیل باندې جواب درکوي، او کله چې نه کې ختمه نور معلومات په کار وي دی بیا له تاسو سره په دغه ایمیل باندې رابطه کوي. نو دغه ایمیل به تاسو صحیح ایمیل ورکوي کوم چې له تاسو سره خلاص وي. نو کله دوستانو تاسو خپل ایمیل اډرس ورکړئ بیا وایي full name on the imposter profile. تاسو په نامه سي کوم اکاونټ جوړ شوی ده، کوم پیک اکاونټ جوړ شوی ده، د هغه نوم څه ده، هغه نوم به تاسو وښیئ. دوستانو که چیرې هغه سیم ستاسو په نامه جوړ شوی نو سیم خپل نوم ورکړئ. که چیرې رحیم خان یا رحیم جان وي هر شی وي هغه تاسو ورکړئ. بیا دلته ګورئ ایمیل اډرس اور موبایل نمبر listed on the imposter profile. وایي دوستانو کوم پیک اکاونټ چې جوړ شوی ده په هغه کې د کوم ایمیل اډرس ورکړی ده یا کوم موبایل نمبر ورکړی ده هغه موبایل نمبر یا ایمیل اډرس ورکړئ. که چیرې درته معلوم وي خو ښه خبره ده دلته ورکړئ، که نه وي درته معلوم دا خانه دغه یې پرېږدئ. نو مثال ماته هغه معلوم ده نو زه راځم دلته د هغه کس ایمیل اډرس ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما د هغه کس ایمیل اډرس کې ورکړئ. هغه کس په دغه ایمیل باندې موږ پیک فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده. دوستانو که چیرې تاسو ته دا معلوم وي خو کې ورکړئ، که نه وي درته معلوم دا خانه تاسو خالي پرېږدئ. دلته ګوره پورته ورته لیکلي هم دي وایي اف اویلیبل. که چیرې یعنې تاسو ته معلوم وي دا خانه ډکه کړئ، که نه وي درته معلومه دا خانه تاسو خالي پرېږدئ. بیا راځو لاندې ګوره دوستانو دلته وایي اپلوډ آی ډي. دلته به دوستانو تاسو خپل آی ډي کارډ ور اپلوډ کړئ. یعنې دوستانو تاسو په خپل نامه کوم ګورنمنټ پروفس لرئ، ګورنمنټ کارډونه لرئ، یا که چیرې له تاسو سره شناخت کارډ وي یا ډرایوینګ لایسنس وي یا پاسپورت وي، نو له هغه څخه به دوستانو تاسو تصویر واخلئ، هغه به تاسو صفا سکین کړئ. دلته به دوستانو تاسو ور اپلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو ور اپلوډ کړئ دا زه تاسو ته په ګارنټي سره وایم چې هغه پیک آی ډي به لازمي دوستانو په 24 غنټې کې ختمېږي. بیا وایي لینک ټو د امپوسټر پروفایل. اوس به دوستانو تاسو د هغې آی ډي لینک کاپي کړئ، دلته به کې ورکړئ. هغه پیک آی ډي به راواړوئ. دا سیټ کې 3 ډاټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، په کاپي لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. هغه لینک به دوستانو تاسو کاپي کړئ. دلته به سمپل اوس تاسو پیسټ کړئ. په دغه لینک د امپوسټر پروفایل کې به هغه لینک پیسټ کړئ د پیک آی ډي. کله تاسو هغه کې پیسټ کړئ دوستانو په اډیشنل انفو کې به دوستانو له تاسو لږ نور معلومات ورکړئ. دلته به تاسو سمپل په ډیټیل سره ورته ولیکئ دوستانو چې دغه د موږ په نامه پیک آی ډي جوړه شوې ده، غلط تصویران شریوي، خلکو ته غلط میسجان ورلېږي. نو دلته سمپل تاسو په ډیټیل سره نور خط ورته ولیکئ. نو زه راځم دوستانو دلته خط ورته لیکم. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې موږ اډیشنل انفارمیشن ورکړئ. په اډیشنل انفارمیشن کې موږ دغه ورته ولیکئ د هاي فیسبوک ټیم پلیز ریموو دس پیک اکاونټ، دس پرسن از یوزینګ پیک اکاونټ اون مای نیم. دلته به دوستانو تاسو مکمل معلومات ورته ولیکئ چې دغه کس د هغه پیک اکاونټ استعمالوي، د ما په نامه استعمالوي، خلکو ته غلط میسجان کوي، د ما تصویران، د ما ویډیوګانې شریوي. دغه مکمل معلومات ورته ولیکئ. سمپل دوستانو تاسو په سند بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سند بټن باندې کلیک وکړئ نو دوستانو هغه ریپورت به سند سي. دا زه تاسو ته دوستانو په ګارنټي سره وایم چې تاسو د فیسبوک آی ډي به لازمي په 24 ساعت کې ختمېږي. که چیرې تاسو خپل اوریجنل ډاکومنټس ور اپلوډ کړئ، اوریجنل آی ډي کارډ یا پاسپورت یا ډرایوینګ لایسنس ور اپلوډ کړئ، نو دوستانو بیا فیسبوک والا تاسو ته په هغه ایمیل باندې په 24 ساعت کې ریپلی
درکوي، کله چې ختم کیم تاسو ته په ایمیل کې ریپلی درکوي، او کله چې نکی ختم دی هلته مکمله ګوري هم تاسو ته وایي چې دغه ډیټا راولېږئ یا دغه پیک اکاونټ نه ده، مکمله معلومات تاسو ته هلته درکوي. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې په فیسبوک کې په خپل نامه باندې پیک اکاونټ ختم کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغې طریقې چې فایده واخلي. نو په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای په امان.